د هارون رشید د خلافت په زمانه کې د بهلول په نامه یو لیوني ژوند کوه. هغه له نورو انسانانو څخه متفاوت ژوند درلود. هغه د ژوند یوه ناشنا کیسه داسې ده چې یوه ورځ هارون رشید ولید چې دی په هدیره کې د قبرونو په منځ کې ناست دی. نو هارون رشید ورته په ټوک وویل: ای بهلوله، ته خو لیونی یې، ته به کله هوښیارېږي؟ بهلول پورته شو او یوې ونې ته وخوت او بیا یې په لوړ اواز باندې په هارون رشید غږ وکړ: ای هارونه، ای لیونیه، ته به کله هوښیارېږي؟ هارون رشید په خپل اس باندې سپور ونې ته راغی او ده ته یې وویل: زه لیونی یم که ته لیونی یې چې ټوله ورځ په هدیرو کې ناست یې؟ بهلول وویل: زه لیونی نه مګر هوښیار یم. هارون وویل: هغه څنګه؟ بهلول وویل: زه په دې پوه شوی یم چې ستا د پاچاهۍ دغه قصر نړېدونکی دی او دا قبر باقي پاتې کېدونکی دی. تا خپل قصر آباد کړی مګر خپل قبر دې ویجاړ کړی دی. نو ته دا بده ګڼې چې له آبادۍ څخه ویرانۍ ته ولاړ شي، سره له دې چې ته پوهیږې چې دې ځای ته ستا ورتلل حتمي دي. اوس ته ووایه چې زه لیونی یم او که ته؟ هارون رشید د بهلول خبرو ولړزوه او دومره یې وژړل چې ږیره یې په اوښکو لمده شوه او ویې ویل چې په الله قسم ته رښتینی یې. بیا هارون رشید وویل: ای بهلوله، ما ته نور نصیحت وکړه. بهلول وویل: د الله جل جلاله کتاب درته کفایت کوي، همغه ټینګ ونیسه. هارون رشید وویل: ستا کوم ضرورت شته چې زه یې پوره کړم؟ بهلول وویل: هو، 3 حاجتونه مې دي، که پوره دې کړل نو زه به ستا احسانمن یم. هارون وویل: مهرباني وکړه. بهلول وویل: عمر مې زیات کړه. هارون رشید وویل: تاسې خو نشم کولی. بهلول بیا وویل: له ملک الموت یا د مرګ له ملایکې څخه مې وژغوره. هارون وویل: دا هم نشم کولی. بهلول بیا وویل: جنت ته مې داخل کړه او له جهنم څخه مې وژغوره. هارون وویل: د دې هم ناتوان یم. بهلول وویل: پوه شه نو چې ته غلام یې، پاچا نه یې، زه تا ته اړتیا نه لرم. قدرمنو ملګرو، له دې لنډې کیسې څخه موږ ته داسې مطلب راتلی شي چې د دنیا ټولې پاچاهۍ فنا کېدونکي دي، له منځه به ځي او یوازې پاتې کېدونکې پاچاهي د رب العالمین ده، هغه چې د ټولو کائناتو بادشاه او سردار دی.